راځئ چې وخاندو. هشه ته لکه خر مه بیا دا ستا دی لکه ما خر یې لکه وراره چی دی ما دا کومه ځای راویستلی دی ما په 15,000 روپۍ باندې ورکړې ته دا زما دی را تا سره دلته هله که تا سره تاسو دلته ساعت پکښې یو کشته تو یې نه کېږه هله ریش دی وایي شان وبېرېدلې راسه ریش ته منه درد مې تر ته راځي وایي زه څوک یم زه څوک یم ها ماشین چلوونکی خیلی غلا غلا داخل بوت کې خاص کوم ما په بوټ کې خرڅه و دا وینې په بوت کې خرڅوم ته وایه څه وایې چې کوې ته غاړې وایي ویښتان در وکاږم دا د خواره کوچ به درته وکړم که سم وغوښم د خواره کې تا خوار کې زه مکن چې کوې نجلۍ تور دی بنګلې ما به مړ کې اغوستې دې ماکسې ما وو شوش اوس نوم دې څه دی ځان معرفي کړه کلا خان السلام علیکم زه ستړی مه دا څه شي کوئ دا کرکټ کو کرکټ دغه ته وایي دغه په تلویزیونو کې ښکاره کېږي موږ چې دا چیز دی دا د سرو زرو یو وخت ولاړې دا لرګي یا دا اوس مسله دی و یو وخت یې هګۍ پر سر ورېښې او په مابینځ کې هګۍ ورکړې یا چې هغه ګین چې زیاګردی ګین چې ځینې وموټلې بار هغه ولګېږي وایي الله سور سو یا بیلز دی هغه هګۍ نه ده څه دی بیلز شپږیزم ورته وایي چې د چا په کور کې وموټل هغه چې ګین په دې لرګي ووي تر میدان واوړي دا بیټ بولی په بیټ هګۍ نه ووي په دې وایي په دې انګلیسي موږ سر نه خلاصېږي موږ یو شي ته ضرورت لرو څه ته ضرورت که چېرې تاسو ځوانان زموږ سره همکاري وکړئ د دې وطن د ساتلو په خاطر باندې همکاري راسره کوئ نو موږ غواړو چې تاسو موږ ته چې پر نفر دوې دانې پیشانې راکړئ بس هغه دي چې 50 دانې پیشانې پکې کېږي زموږ چاره پکې کېږي پیشانې دلته چېرې موږ خپل کرکټ کوو خدای دې راغله دلته پیشانې نشته ولاړ ته ګوره ته وا پیشانې څه پکه یې ته خو زما دا پوښتنه وکړه پیشانې څه پکې ته نو ته اول به ما ته وویلې چې دا پیشانې څه پکه یې پیشانې موږ د دې دپاره غواړو دغه ځینې ریاستونه وو ځینې ماموریتونه وو ځینې غیر دولتي وو رسمي شعبې نه دي په دې کې دغه مامورین وخت پر وخت راتګ نه کوي ځینې مامورین ځینې رئیسان ځینې مامورین ځینې شعبه والا ځینې دغه خلک چې دي پر وخت شعبو ته نه راځي په اوتو په 2 ورځو نه راځي تر 12 بجو پورې نه راځي نو هغه کمپیوټرونه و هغه د پرینټر ورکې و دا شیان چې دا موږکانو ګرده خوړلي دي نو موږ د هر یوه ته دوې پیشانې ورلاکوو چې تر څو دا موږکان ونیسي دلته پیشانې نشته وروره ته خطا وتلی دلته پیشانې نشته ولاړ شه وروره خپل په کار کې ولاړ شه موږ کرکټ زموږ د وطن سره همکاري نه کوې کوم یې ولې نه کوم 2 دانې پیشانې را پیدا کړه پیشانې ما ته نه دي معلومې وروره موږ کرکټ کوو موږ لاړم در سره نو ته نه غواړې چې وطن جوړ سي جوړوم یې دا د پیشانو دی زه نو چې په دا ګین جوړی دور یې پر لوز غله واخوتې پر لوز ستا سره د وطن څخه هم د ستا د نورو هغه خلکو څه ګیله وکړو چې هغه ډېر لوېدلي په دې وویل ته ستاسو ذهن خو ځوان ذهن دی باید وروره دلته پیشانې نشته بس ازاد ځمه سید دا خلک خو دلته ناست دي دوه بیده دي دوه ناست دي بیده څه وروره دا داسې موږ په یو داسې کار پسې یو چې هغه د خلکو ته ضرر نه رسوو اورې موږ یو شی ستاسې څه غواړو وروره ستړی مه سې ښه بخیر ملا صاحب ستړی مه سې ښایست په خیر صحت مو ښه دی موږ داسې ما ته ګورئ وروره ما ته ګورئ موږ داسې یو شی در څخه غواړو تاسې غواړئ نو تاسې ووایه یا چې تاسې راسره ومنئ چې زموږ په وس وي نو موږ دغه په دغه کې نه دي دا ځینې شعبې او ځینې ریاستونه او ځینې دفترونه په دې کې دا مامورینو رئیسانو د دفترو مشران پر وخت باندې نه حاضرېږي د خلکو خدمت ته معاشونه خوري صحیح ده معاشونه خوري مګر پر وخت باندې نه حاضرېږي نو موږ غواړو چې څو نه پیشانې پیدا کړو دغه دفترو تر څو هغه موږکان ګیر کې هغه پلنټر و ورکې و کمپیوټران ګرده موږکان په وځي ننوځي مشران یې په دفترو کې نشته کارونه یې نه ورته کېږي اوه عسکر دې په سنګرو کې غورځولي دلته کار نه ورته کېږي یو امضا نه ورته کوي دا دغه ځای کې نه دي اوه نو دغه چې د پیشانې د موږکانو غم خو به وخوري تر څو هغه د کونډو د یتیم هغه بیت المال هغه خطونه و هغه شیان ونه خوري اوه
نو اوس یې راکوئ پیشانې کومه دي خو راکړئ راځئ راځئ ها ته راولاړ شئ راځه څو نه پیشانې به راکړئ ډېر وبخښه خپرونه جوړو خاور تلویزیون دی دا و د خلکو لاسونه دي که کالي دي دا اوس کیک دی دا وروره دا کیک دی ها وروره د کالو دوکان چیرې دی دغه د کالو دوکان دی وروره زه ځان ته پوښ کوم پوښ نو ته پوښ څنګه که څنګه وینې دلته یو چا لور راکړې ده اوس غواړم کالي هاخواته دي د مدوبالا کالي ورته وکړم څه رقم کالي غواړې د مدوبالا د هغه دغه جوړه خو ځای مړه دا کالي نه دي دا کالي نه دي یا کالي دغه دي دا دې په لوبتې نه دي اغوستې یا کالي دې خواته دې خواته دا مسالې نجلې رقم دی یا دا ځای سر دې کم دی چې ته سر مې دغه دی دلته چیرې دی سر دې سر لاندې نسته سر ښکته نه یې دې خواته دی دلته کالي دا ما سر دی سر دې دی غوږ دې مسالې نه دی والله کوم مسالې دی اخته جوړه کالي را څه رقم کالي غواړې کومه دي دغه دی دلته راسه अब فلمسونو کې چې خلک دغه دی نو دا څه دا خو پای دی نو سر ته وایه دا لاس ورغځېږي تر راښکته کم دلې ته یو کوچنک لاندې جوړه نشته دغه راسه دې خواته راځه دې خواته کومې خواته دې خواته دې خواته دا بلې خواته دې خواته ته اوس څه جنجالي دوکاندار یې دغه د دې رنګ سپین دی یا د دې رنګ سرچایي دی دا غالواني دی که نه و دغه سم دی دا به د څو کاله پر دې اصل سي ما ته د شپږ دا خو غټ دی ما د شپږ میاشتې نجلې کړې نو ستا غټه خو نه راکړې یا دا غټ دی کوچنه کې دا کوچنه کې باندې نه سمېږي دا په څو راکړې دا به تا ته ارزانه حساب کړو دغه جوړه راکړه دا دې زما سر خو ووایي ته دیوال سره وموښتی یا دیوال دې خواته نه کومې خواته دی دې خواته کومې خواته دی دا ځای مې دې خواته دیوال هغه خواته دی کومه دی دا خو ما وایه دیوال نه دی دا دیوال نه دی دا ما ونه یو دا یې هغه مسالې لوبته نه ده مسالې لوبته هاخوا دلته زه چې همدا په دوکان نه یم چې همدا به یې دغه ته دا راویستلی دوکان دی که وګوره شاوخوا. پي سی او به یې ده دا ټیبو مې دي ده ټیبو یې به چې ده ټیبو نه پېژنې دا چې تا اغوستې ده زه خو ځان نه وینم دغه چې تا شی اغوست دغه ټیبو ده ته اوس یې جوړه راکړه راز دغه جوړه به درکړم تېره په ما واغونده هغه هم د غونه دا خو تا نه شي سمېږي هغه هم د غونه ده نو دغه نه سم پر تا باندې چې راواغونده جوړه نسته چې یا راواغونده نو داسې ولته نه اغوسته کېږده ها دا دلته نه اغوسته کېږي ولې ها په ونه وایه دې خواته په ومینول ما دا خو په تا باندې نه اغوسته کېږي دا خو د زنانو دپاره دي لاره کومه ده لاره لار نسته کومه ده لار یې خواته راکړه دغسې ځه دغسې ما هغه خواته نه ده دې خواته لکړه مې به ای نجلۍ لاکه د نجلۍ نیولې یا کالو نیولې چې نجلۍ به یا یې کالو مه کوه پټه کړې به یې یا مه کوه نسته شا کالي دي دغه نه ده لمنې ما نیولې ده دا کالي دي کالي دا د نجلۍ لمن ده نه دي کالي دي کالي کالي دي و وای شوی پښې نسته کمیس و نسته کمیس پښې نسته ډېره بخښه خبر تلویزیون